د نجیب الله ځدران په کپتانۍ افغان ځوانانو د اصغر لوبډلې ته ماته ورکړه. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په کرکټ لوبغالي کې افغان کرکټ ملي لوبغاړي په 2 لوبډلو ویشل شوي وه چې په خپلو منځونو کې یوه تمریناتي شلاوریزه لوبه ترسره کړه. لوبغاړي په 2 ټیمونو افغان ځوانانو او افغان اتلانو جلا شوي وه چې افغان ځوانانو په 2 ویکټو افغان اتلانو ته ماتې ورکړه. د یادې لوبې په چه د افغان اتلانو لوبډل مشر اصغر افغان د افغان ځوانانو د لوبډل مشر نجیب الله ځدران څخه وګټله. د افغان اتلانو لوبغاړو په ټاکلو شلاورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره افغان ځوانانو ته د 160 منډو هدف وټاکی. د افغان اتلانو لپاره شهزاد محمدي 4 او لوبډل مشر اصغر افغان بیا 40 منډې جوړې کړې. کله چې افغان ځوانان د هدف پوره کولو لپاره میدان ته کښته سوه نو د افغان اتلانو له لوري ورکړل سوی هدف د 8 ویکټ په سوځېدو سره د شلم اور په وروستي توپ د درویش رسولي له لوري د 4 په وولو سره پوره کړ. د افغان ځوانانو له ډلې درویش رسولي 58 نه سوځېدلې منډې او نجیب الله ځدران بیا 25 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو له تیرو 3 اونۍ راهیسې روزنیز کمپ پیل کړی چې دغه لوبه هم د یاد روزنیز کمپ برخه وه. راشد خان شلاوریزه سیالیو کې د نړۍ تر ټولو ارزښتمن لوبغاړی راغلی. د وزډن په نوم یوې هندۍ نړیوالې ورزشي ویبپاڼې د خپلې میاشتنۍ مجلې په خپرولو سره افغان لوبغاړي راشد خان ارمان شلاوریزه لوبو کې د 21مې پیړۍ تر ټولو ګټور او ارزښتمن لوبغاړی اعلان کړی دی. یا د ورزشي ویبپاڼه د کرکټ په نړۍ کې ډېر لیدونکي او لوستونکي لري چې د هر لوبغاړي لوبې یې څېړلې دي او د هغه کارګردګۍ ته په کتلو سره یې نمرې ورکړي دي. د یادو نمرو په اساس افغان لوبغاړي راشد خان ارمان په لومړي نمبر کې راغلی او د وزډن ویبپاڼې لخوا شلاوریزه فارمټ کې د 21مې پیړۍ تر ټولو ګټور او ارزښتمن لوبغاړي وپېژندل سو. د یادې ویبپاڼې په حواله چې افغان لوبغاړي راشد خان ارمان دا مقام د 7.1 نمرې په اخیستلو سره ترلاسه کړی او په 12.22 اوسط سره 211 شلاوریز لوبو کې 299 ویکټ اخیستي دي. د کرکټ په برخه کې تر ټولو ارزښت لرونکو لوبغاړو په دې لړ کې تر راشد خان ارمان وروسته په 2م ځای کې د هند جسپریت بمراه، 3م ځای کې آسټرالوي ډیویډ وارنر، 4م ځای کې د ویسټ انډیز سونیل ناراین او 5م ځای کې بیا د سریلانکا لسیت ملنګا راغلی. راشد خان ارمان د شلاوریزه سیالیو په نړیواله درجه بندي کې لومړی ځای لري او د فارمټ کې پر ټولو توپ اچوونکو باچاهي کوي. حمید حسن له ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي. حمید حسن چې په 2000 میلادي کال کې له کرکټ ملي لوبډلې سره مل شوی د افغانستان لپاره له ویاړه ډکې لوبې ترسره کړې دي او د کرکټ نړیوالې شورا سره د چټکو بالرانو په منځ کې له افریقایي لونګي ان ګي ډي او آسټرالوي میچل شارک څخه وروسته 3م چټک توپ اچوونکی دی چې د ویکټو اخیستلو اوسط یې په زړه پورې دی. حسن وروسته له هغه له کرکټ څخه ګوښه پاتې سو کله چې پښه په متحده عربي اماراتو کې د لوبې په مهال ټپي سوه. په 2019 میلادي کال نړیوال جام کې ولوبېد خو روغتیا یې ډېره ډاډمنه نه وه او د پاکستان خلاف لوبه کې کښېنستی. نوموړي اوس ویلي چې دا ځل له پوره روغتیا سره لوبډلې سره یو ځای کیږي، تمریناتي کمپ کې برخه اخلي او چې نتیجه یې ښه وه نو اسیا جام او نورو لوبو کې به د افغانستان ملا ور وتړي. سید اجمل وايي پاکستان له انګلستان څخه ټیسټ لوبه نسی ګټلی. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخواني افریق توپ اچوونکي سید اجمل ویلي چې انګلستان په ټیسټ لوبو کې ښه تجربه لري او پاکستان به 3 واړه ټیسټ لوبو کې مات کړي. د هغه د خبرو یوه برخه د پی ټي سپورټ راخیستې او د هغه له قبله یې لیکلي چې که پاکستان له انګلستانه یوه لوبه وګټي دا به د پاکستان لپاره ستره توره وي. پاکستان کرکټ لوبډلې د جون په 29 انګلستان ته د 3 ټیسټ او 3 شلاوریز لوبو لپاره سفر کړی. که څه هم د دواړو لوبډلو ترمنځ رسمي ټیسټ لوبې د اګست په 5مه نیټه پیلیږي خو جولای میاشت کې به د پاکستان لوبډله د کورونا وایرس له امله تر څار لاندې وي او یوه 4 ورځنۍ تمریناتي لوبه کې به هم له انګلستان سره مخ شي. د دواړو لوبډلو د 6 لوبو موده به د سپټمبر میاشت کې پای ومومي. او میسي 700 ګول وهنې بشپړې کړې. د ارجنټاین فوټبال ملي لوبډلې او بارسلونا کلب نوموتی فوټبالر او لوبډل مشر لیولن میسي وتوانید چې په خپل لوبیز ژوند کې 700 ګولونه ووهي. میسي دې کارنامې ته په 812 لوبو کې ورسېد. د نړۍ دې تکړه لوبغاړي 610 ګول وهنې د خپل کلب بارسلونا لپاره او 80 ګول وهنې بیا د خپل هیواد ارجنټاین لپاره ترسره کړي دي. 23 کلن میسي 609 ګول وهنې ترسره کړي وې چې د چهارشنبې په شپه د اتلتیک ماډرید په وړاندې د پینالټي په واسطه خپل 700یم ګول ووهه او دې مقام ته ځان ورساوه. د فوټبال په تاریخ کې اوس لیونل میسي د کرسټیانو رونالډو څخه راوروسته 7م لوبغاړی سو چې خپلې ګول وهنې 700 ته رسوي. د پرتګال هیواد فوټبال ملي لوبډلې او یوونتوس کلب بریدګر لوبغاړي کرسټیانو رونالډو بیا
تر دې دمه 790 ګول وهنې ترسره کړي دي چې 490 یې د کلب لپاره او 99 بیا د خپل هیواد لپاره لګولي دي. میسي د کریسټیانو رونالدو ترڅنګ داسې فوټبالر دی چې ډېر ریکارډونه یې مات کړل او په خپل نوم یې ثبت کړل. نوموړی یوازینی لوبغاړی دی چې 4 د سرو زرو توپونه او 4 بیا د سرو زرو بوټان ترلاسه کړي دي. تر اوسه په دې شمېر سره د فوټبال په تاریخ کې هیڅ لوبغاړي دومره جایزې نه دي ترلاسه کړي.